ملګرو په دې ویډیو کې درته د هر قسمه بیماری ختمېدو لپاره یو 2 دمونه درخېمه کنه که ستاسو په بدن کې هر قسمه بیماری وي او د هغې د علاج لپاره تاسو قسمه قسم ډاکټرانو پسې ګرځېدل یې په ډاکټرانو باندې تاسو ستړي شوي یې خو لیکن تاسو ته صحت نه دی میلاو شوی زما عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته 2 دمونه درخېمه کنه که تاسو په خپله بیمار یې یا ستاسو په رشته دارانو کې څوک بیماران دي نو دا دم چې دی کنه که دا په تاسو ورشوف کې یا په خپل ځان باندې بیمار شوف کې نو ان شاء الله د الله رب العزت په فضل او کرم سره دا بیماری به مکمل ختم شي د دې به ان شاء الله نام نشان هم پاتې نشي او د الله په فضل او کرم سره به ورته صحت ملو شي زموږ عزتمندو دا 2 دمونه دي کنه که دواړه په تاسو شوف کې یا په خپل ځان باندې بیمار شوف کې ډیره بهتره ده خو که دواړه نه وي نو کم از کم د دې دواړو دمونو نه چې یو دم په تاسو شوف کوي کنه نو ان شاء الله د الله تعالی په فضل او کرم سره به ورته صحت ملو شي ټیک شو نو دواړه دمونه کم کم دي د تاسو غوږ کېږدئ اولنې نمبر دم دا زموږ عزتمندو چې تاسو به داسې وکړئ چې د ګلاب اوبه به را پیدا کړئ او زعفران به را پیدا کړئ دا دواړه شیزونه به را پیدا کړئ ها ګلاب اوبه او زعفران نو ګلاب اوبو کې به تاسو د زعفران واچوئ او د دې نه به تاسو سیاهي جوړه کړئ صحیح به ترې نه جوړه کړئ صحیح شوه چې دې نه صحیح جوړه شي بیا به تاسو یو کاغذ راواخلئ یا 2-3 کاغذ به تاسو راواخلئ او په دې باندې به سورۃ السجده به تاسو لیکئ الف لام میم سجده په 21مه سپاره کې چې ده دغه سیاهي باندې به کلم به راواخلئ او سیاهي دغه سیاهي به استعمالوئ کومه چې تاسو ګلاب اوبه او زعفران یو ځای کړي دي مکس کړي مو دي او دې نه مو سیاهي جوړه کړې ده دې نه به کلم راګنده کوئ او دغه به پې لیکئ الف لام میم سجده مکمل الف لام میم سجده به تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ چې دا کله مکمل شي بیا به ساده اوبه تاسو راواخلئ عام اوبه به راواخلئ او دا کوم کاغذونو باندې چې تاسو الف لام میم سجده ټول لیکلي دا به په دغه اوبو کې ورواچوئ یعنی سخت شان به ترې جوړ کړئ یې کې به ورواچوئ ټیک شو چې دا الف لام میم سجده اوران شری اوبو کې دا به تاسو بیا په بیمار باندې دغه اوبه اوس کوئ نو چې بیمار دغه اوبه اوس کې کنه نو ان شاء الله د الله رب العزت په فضل او کرم سره به دا بیماری چې هر قسمه بیماری په بدن کې موجود ده دا به ان شاء الله ختم شي د دې به ان شاء الله نام نشان هم پاتې نشي صحیح شو دا یو دم شو دویم نمبر دم انتهایی مجرب ته زموږ عزتمندو چې د دې په برکت سره په امریکا کې د کینسر غوندې خطرناک مریض ته شفا ملو شوې ده دغه شانتي زما خپل په دې باندې مخکې یو ویډیو جوړ کړی و بیا راته یو کس ټلیفون کړو راته وی تا چې دا دم خودلې و زما د فالج بیماری و او نظر مې کارم پرېښی یو سترګې مې مکمل کار پرېښو وی دغه دم چاره باندې شوف کو یې وی چې خپل ځان باندې مې شوف کو و الحمدلله د فالج بیماری مې وای د الله تعالی په فضل او کرم سره د دې دم په برکت سره ختمه شوې ده زموږ عزتمندو چې ستاسو په بدن کې هر قسمه بیماری وي کنه دا دم چې په شوف کوي ان شاء الله ختمېږي نو اوس دا دم کم یو دی د تاسو غوږ کېږدئ صحیح شو جی نو تاسو به داسې وکړئ کنه چې اوبه به راواخلئ د بیمار سره به په خوا کې کېږدئ چې څوک بیمار دی څوک مریض دی ای سره به په خوا کې کېږدئ ټیک شو که مریض په خپل ځان باندې شوف کولی شي ځان سره اوبه کېږدي او کنه په خپل ځان نشي شوف کولی بیا به بل څوک اوبه راواخلي د مریض سره په خوا کې د اوبه کېږدي نو اول به اوبه پیري د درود شریف ووایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم دا به اوبه پیري ووایي په دې اوبو باندې مې مرشوف کی او په بیمار باندې مې مرشوف کی چې څوک مریض دی څوک بیمار دی په دې باندې مې مرشوف کی صحیح شو اوبه پیري دا درود شریف شو بیا به دې پسې اوبه پیري سورۃ الفاتحه الحمدلله رب العالمین دا تر ولد ضالین امین چې هر ځل دا سورۃ الفاتحه وای مخکې به بسم الله وای ټیک شو اوبه پیري به وای په دې اوبو باندې مې مرشوف کی او په بیمار باندې مې مرشوف کی ټیک شو بیا ورپسې اوبه پیري سورۃ الاخلاص بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا به اوبه پیري وای کنه په دې اوبو باندې مې مرشوف کی په بیمار باندې مې مرشوف کی صحیح شو بیا به آخر کې عمدہ درود شریف اوبه پیري وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم دا به بیا اوبه پیري وای په دې اوبو باندې به مرشوف کی په بیمار باندې به مرشوف کی دینه بس دغه اوبه چې دی کنه دا کوشش وکړي چې لګي ډیر اوبه رښتي بس دغه کې نه دی لګي دا بیمار سکی چې څوک مریض دی څوک بیمار دی د دینه لګي اوبه سکی نو ان شاء الله د دې په برکت سره او د الله تعالی په فضل او کرم سره دغه بیمار ته به صحت ملاويږي چې کم قسمه بیماری د په بدن کې موجود ده کاغه فالج دی کاغه کینسر دی کاغه تبه ده کاغه هر قسمه بیماری ده
د دې په برکت سره او د الله تعالی په فضل او کرم سره به وته صحت ملاويږي. ټیک شو جی. کوشش وکړئ چې دا دمونه تاسو په خپل هم زده کړئ او نور مسلمانانو ته د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېر شیر کړئ چې هغه ته هم دا دمونه ورسیږي که څوک بیماران وي او هغه ته صحت ملو شنو تاسو ته ان شاء الله دعاګانې کوي. ټیک شو. الله رب العزت مخشاله بعد ساته دعاګانې کوي، دعاګانې وکاو. الله پامان.